بسم الله الرحمن الرحیم. په کندوز ولایت کې د اتو ولسوالیو ترمنځ په شمول د مرکز ټورنمنټ نن رسما پیل شو چې تاسو یې په بګراوند کې وینئ. دغه ابتکار د کندوز ولایتي استازي رحماني صاحب کړی دی او چې دغه ټیمونه سره منسجم کړي دي، را یوځای کړي دي او له داسې ټورنمنټونو نه موخه هم همدا شی وي چې دوی بیا ولایتي لوبډلې لپاره ښه ټیم برابرولی شي، حتی د زون لپاره ښه لوبغاړي انتخاب کولی شي. نو یو نیک ګام دی او خدای تعالی د داسې ټورنمنټونه او دغسې هڅې د سولې لپاره ګټورې وګرځي. نوید مومند یم، د مرکز ټیم یو غړی لوبغاړی او دغه ټورنمنټ چې د سولې په صلیب د نامه لاندې جوړ شوی دی د ولسوالیو ترمنځ چې یو ټیم پکې مرکز لوبیږي او د ښه استعدادونو د پیدا کولو لپاره تر څو ملي ټیم ته د ولایتي ټیمونو ته لاره پیدا کړي او دغه هدف د دغه ټورنمنټ د ځوانانو روزل دی د کرکټ ته او د مواد مخدرو او ناوړه کارونو څخه باید دوی لاس واخلي او ورزش سپورټ ته مخه کړي تر څو ښه ژوند او سوکاله آرامه ژوند ولري او د وطن لپاره ویاړ راوړي. عبدالهادي مدچا د دې لوبډلې مشر او د دې ټورنمنټ موخه او هدف دا دی چې ځوانان تشویق شي او ځوانان راشي مخکې ځوانان کرکټ ته تشویق شي. او د دې پیغام هیوادوالو ته د یو سولې پیغام دی چې ټول سره یوځای شو او یو هماهنګي جوړه کړو او اتفاق جوړ کړو. د دې لوبو موخه مو د کرکټ ځوان استعداد هغه لوبغاړي چې په اطراف کې دي یا په ولسوالیو کې دي هغه موږ مرکز د د کندوز په ګراوند کې دلته د لوبو لپاره دعوت کړي دي تر څو له دغه پیچ او له دغه لوبغالي سره بلدتیا پیدا کړي.